امر بالمعروف ته د حکمتیار غبرګون. چادري شرعي حجاب نه دی او د ښځو مخ، لاسونه او پښې پټول نشته. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د حزب اسلامي ګوند اړوند مطبوعاتي ادرس ډیلي شهادت د طالبانو امر بالمعروف نوي قانون په تړاو چې ښځې د چادري په اغوستلو مکلفې کړي او د هغوی غږ یې عورت بللی، د ګلبدین حکمتیار یوه مقاله خپره کړې او نوموړي د ښځو مخ، لاسونه او پښې پټول د تنګ نظرو خلکو کار او د اسلام دین له احکامو څخه ناخبري ښودلې ده. ښاغلي حکمتیار لیکلي په شرعي حجاب کې چادري او هغه ته ورته څه نشته او نه هم ښځې د مخ، لاسونو او تر بجلکو د پښو په پټولو مکلفې دي. د ښځو شرعي لباس هم هغه دی چې د حج په مراسمو کې باید مراعات شي. د حج مراسمو کې ښځې مکلفې دي چې خپل مخ او لاسونه ښکاره کړي او په جومات او کور کې 5 وخته لمونځ کې هم هغوی ته امر نه دی شوی چې مخ، لاسونه او تر بجلکو دې پښې پټې کړي. حکمتیار وایي د دغو مواردو په اړه د ټولو فقهاو، ائمو، علماو او مذاهبو رایه یوه ده، پرته له ځینو تنګ نظرو څخه. حکمتیار د خپلې د دې ادعا لپاره د ټولو مذاهبو رایو، د قرآن کریم یو شمېر آیاتونه او ګڼ احادیث را نقل کړي او په دې مورد کې یې د طالبانو امر بالمعروف تازه توشیح شوی قانون ننګولی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا